دا ملازمین په میاشت کې یوه هفته ډیوټي نه کوي. و چې دی ډیوټي نه کوي دا په امانت کې خیانت دی. لیکن د حقوقو دپاره هره ورځ احتجاجونه یي چې مدرسې وده ته کله تنخوا ورکوله نو د 10 روپۍ بجای 15 روپۍ چې ورکړې شیخ الهند رحمت الله علیه ویل چې زما خو تنخوا 10 ده دا 15 لکه مې خوا چې مخکې زه ځوان وم اوس زه سپین ږیری سوم. یو سرکاري ملازم چې په سرکاري دفتر کې ناست دی له ده سره چې کوم شیان په دا دفتر کې دي دا له ده سره امانت دی. دغه رقم دا ډیوټي ده له سرکاره سره معاهده کړې ده چې له 8 بجو څخه تر 2 بجو دا وخت ما پر تا باندې خرڅ کړی دی. و چې دی ډیوټي نه کوي دی دفتر لره نه ورځي یا چې دفتر لره ورشي د دفتر شیان په خپل ذاتي کارو کې استعمالوي دا په امانت کې خیانت دی. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له. هغه سړی ایمان نه لري کوم سړي کې چې په امانت کې دیانت نه وي. دا د دیوبند مدرسې د استادانو په باره کې راځي نو دوی به له سهار له 2 بجو څخه یا له 7 بجو څخه بیا تر 1 بجو پورې دا وخت به مدرسه ته ورکړی و. هغه به د میاشتې 10 روپۍ تنخوا ورکول. دا د دیوبند د مدرسې د استادانو په باره کې تاریخ لیکلی دی چې دغه استاد لره چې به کله میلمه رالی په دوران کې د درس نو ده به ګړۍ ته وکتل چې دا میلمه چې رالی 2 بجې دي 10:30 بجې دي نو دا وخت به ولیکي. بیا چې به دا میلمه بیا ژر ژر سره فارغه کړي 11 بجې به شوې نو ده به په خپل ډایري کې ولیکل چې پر دغه تاریخ باندې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې ما دا وخت مدرسه ته نه کوي ور دا ما ذاتي میلمه رالی ما دا وخت وا پر میلمه باندې خرڅ کړي. دغه رقم به د یوې میاشتې دغه اوقات چې ده به له میلمه سره یا به په خپل ذاتي کار کې لګولی وو دا به ولیکي چې په آخر میاشت کې چې به تنخوا اخیستله درخواست به مدرسې ته ورکړي چې په دا میاشت کې ما 3 ګانټې یا 2.5 ګانټې یا 1 ګانټه دا ما په مدرسه پر کار نه دی لګولی دا ما پر خپل ذاتي کار لګولی دی لہذا زما تنخوا پر ګانټو باندې تقسیم کړه د 3 ګانټو هغه تنخوا له ما کاټ کړي. دا د دیوبند پیسې نن دنیا کونج کونج ته ورسېدی. د دې استادان دغه رقم تقواداره وه او نن دې الله پاک موږ معاف کړي. هغو به درخواست ورکوي چې زما له تنخوا څخه دونه کاټ که ولې ما په دا میاشت کې دونه وخت دا ما پر مدرسه پر کار باندې نه دی لګولی پر خپل ذاتي کار مې لګولی دی چې دا کومه تنخوا زه اخلم دا ماته حرامه ده. لیکن اوس په پاکستان په محکمو کې دا ملازمین په میاشت کې یوه هفته ډیوټي نه کوي لیکن د حقوقو دپاره هره ورځ احتجاجونه یي هړتالونه یي احتجاج کوي چې و موږ ته زموږ حق نه راکول کېږي. دا خو ښه دی تا ته حق نه درکول کېږي. د دې محکمو د دې عوامو د دې سرکاري دفاترو چې دا د دې عوامو د پبلک حق نه تا دا حق څو ادا کړي. تا یو ورځ له ځانه سره دا فکر هم کړی دی چې دا سرکار چې ما ته تنخوا راکوي او پر څونه وخت چې ما سرکار ته ورکړی دی آیا دا حق ما ادا کړی دی. د مولانا شیخ الهند رحمت الله علیه په باره کې راځي دی چې اول وار شیخ الحدیثو په دارالعلوم دیوبند کې د ده تنخوا 10 روپۍ لیکن چې وخت تېرېدی دی سپین ږیری سو تجربه یې زیاته سوه مهارت یې زیات سو نو د مدرسې مشوره وله په دا مشوره کې دا فیصله وکړله چې په دې په ایسته به د شیخ الهند رحمت الله علیه تنخوا 15 روپۍ د میاشتې په آخر کې
چې مدرسې وده ته کله تنخوا ورکوله نو د 10 روپۍ بجای 15 روپۍ چې ورکړې شیخ الهند رحمت الله علیه ویل چې زما خو تنخوا 10 ده دا 15 لکه مې خوا نو د مدرسې ذموار ورته ویل چې دا خو تېره میاشت مدرسې په شورا کې فیصله وسوه چې حضرت اوس سپین ږیری دی میلمانه یې هم ډېر دي تجربه یې هم زیاته سوه نو د ده تنخوا به یو 15 روپۍ ورزیات شیخ الهند رحمت الله علیه انکار وکړي ویل چې مخکې زه ځوان وم په ما کې قوت او طاقت و ما 3 ګنټې سبق ویلی سوی اوس زه سپین ږیری سوم کمزوره یم اوس زه 2 ګنټې هم نسم ویلی لهذا زما تنخوا به هغه 10 روپۍ استادانو د مدرسې منتظمینو ډېر کوشش پر وکړي لیکن شیخ الهند رحمت الله علیه انکار وکړي چې دا په امانت کې خیانت چې په انسان کې ایمان یي د آخرت تصور یي د آخرت یقین یي بیا به دغه رقم ایمان اسلام و موږ ته د دیانت د زندګۍ درس او سبق راکوي او ته پر ایمان ووایه چې نن په مسلمانانو کې دغه رقم دیانت پیدا شي هر سړی دیانتداره شي بیا به دا زموږ کچاریانې بند یي که به نه یي بند د عدالتونه به بند یي که به نه یي بند چې له موږ هر سړي سره دا احساس پیدا شي چې پر ما خو هم هېڅ حقوق شته آیا دا حق ما ادا کړی دی که مې نه دی ادا کړی